د پوهاوي درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. له استاد ګل رحمان رحماني سره د ادبي او ټولنیزو بحثونو په لړ کې به نن ښاغلی استاد پر لیکوالۍ راته غږیږي. استاد ستړي مه شئ او په پیل کې که د لیکوالۍ په اړه په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې لیکوالي څه ده او څه ډول پیلېږي. ډیره زیاته مننه صالح صاحب، تاسې هم په خیر اوسئ. دا چې لیکوالي څه ده او څه ډول پیلېږي، دا په لیکوالۍ کې واقعا یوه ډیره اصولي او پر ځای پوښتنه ده. خبره له ژبې سره د چلند ده. موږ یوه شفاهي ژبه لرو او بله هم لیکنۍ ژبه لرو. کله چې لیکوالي وایو، لیکوالي په خواصو پورې اړوندېږي، یعنی هغه کسان چې له لیک لوست سره آشنا وي او د ژبې مکتوبي بڼې ته اهمیت ورکوي. ډېر داسې کسان دي چې په ویلو کې ډېر تکړه وي، یعنی دلته مې هدف د ویلو او د لیکلو بحث مطرح کول دي. ولې ځینې کسان دي چې ښه وینا کوي، ښې خبرې کوي، او کله کله که یو څوک هغه خبرې واوري، بعضې خلک وایي د فلاني ټولې خبرې په لیکلو ارزي، حتی یادښتونه ورڅخه اخیستل کېږي. اما خپله که همغه کس ته وویل شي چې دا خبرې دې ولیکه، یا په لیکلي بڼه یې راکړه، یا په بحثونو، په میزونو، په ناستو، په سیمینارونو کې چې کومې ویناوې کېږي باید ولیکل شي، اما هغه شخص یې نشي لیکلی. دلته ده چې لیکوالي یو څه د خواصو کار دی، او د فکر د تنظیم لپاره یا د هغې د لیکني ثبت دپاره ځینو اصولو ته اړتیا ده چې د املا او انشا په برخه کې دي، د افکارو د تنظیم په برخه کې دي، او تر ټولو مهمه دا چې د خپلو خبرو د مسؤلیت اخیستنې په برخه کې دي، تر څو وکولی شي هغه څه چې وایي هغه په بشپړ ډول د ځان یوه معنوي شتمني کړي، بڼه ورکړی شي، ویې لیکلی شي، او بیا ډېر خلک ورڅخه مستفید شي. معمولا لیکوالي د افکارو منسجمه بڼه ده، تنظیم شوې بڼه ده، یا که وویل شو چې توغل شوې بڼه ده، ځکه چې ډېرې خبرې په لیکلو نه ارزي. او معمولا موږ او تاسې اول ویل زده کوو، او لیکوالي مو د سواد یا د لیک لوست د زده کړې نه وروسته یوه بله مرحله ده. او دا چې څه ډول پیلېږي، دا هم یوه ډېره مهمه خبره ده. کله کله لیکوال چې کله دا وړتیا پیدا کوي، حیرانېږي چې له کوم څه څخه یې پیل کړي، څنګه یې ولیکي، څه یې ولیکي. په دې برخه کې معمولا 3 پوښتنې ډېرې مطرح کېږي چې څه ولیکم، څنګه یې ولیکم، او چاته یې ولیکم. کله چې موږ د څه خبره کوو، په حقیقت کې د موضوع خبره ده. او دا چې وایو څنګه یې ولیکم یا څه ډول یې ولیکم، دلته هدف د ژانر خبره ده چې په کوم ژانر کې، ځکه لیکوالي خو یا نثر لیکنه خو بېلابېل ژانرونه لري، او معمولا نثر لیکنې ته هنر وایي، او دغه لیکنۍ برخه هم تر ډېره پورې یو څه د هنر سره تړلې ده. او درېیمه برخه کې چاته ولیکم، خبره د مخاطب د مشخصولو ده، ځکه موږ د ټول عمر کسانو ته یا د هر مسلک کسانو ته نشو کولی چې لیکنه وړاندې کړو. نو کله چې وایو چاته یې ولیکم، نو دلته هدف د یوه مشخص مخاطب یا لوستونکي موندل دي، ځکه چې هر لیکوال باید په یوه خاص قشر کې، په ځانګړي قشر کې د ځانګړي مسلک او ذوق په خاوندانو کې نقش ولري، ځای ولري، محبوبیت ولري. اما ځینې لیکوالان بیا دغسې دي چې د محبوبیت کچه یې ډېره پراخېږي، د هر فکر او هر لیدلوري لرونکي لوستونکي په منځ کې هغه شهرت لري، محبوبیت لري، چې موږ د دې لیکوالو ګڼې بېلګې لرو. د پیل په برخه کې بیا هم باید ووایي چې لیکوالي له خپله ځانه پیلېږي. هر وخت چې څوک خپل ځان کې وګوري، د خپل وجدان سره چلند بدل شي، وجدان وپېژني او د وجدان مسؤلیتونه درکړي، نو بیا طبیعي ده چې لیکوالي د هغه د وجدان او فکر او یوه صاف زړه هنداره وي. ډېره مننه استاده. لیکوالي د یو ځانګړي هنر په توګه پېژندلی شو، ځانګړې په دې معنا چې د ټولنې یوازې ځانګړی قشر د دې فعالیت وړ دی، او که هر نارینه او ښځینه لیکوال کېدای شي او لیکوال نومول کېدای شي. دا هم ډېره پر ځای پوښتنه ده. د ښځینه‌و او نارینه‌و غوښتنې بېلې وي. په طبیعي او فطري لحاظ هم نارینه که ډېر دغسې سختسره وي، کلک وي، او تر ډېره کوشش کوي چې د ژوند بیرونیو پیښو یا باندینیو پیښو ته ډېره پاملرنه وکړي. بیا خو زموږ د فرهنګ له مخې کله چې وایو چې
ښځه یا د کور ده یا د ګور ده او نارینه په صحرا خوند کوي، په کار خوند کوي. نو معمولا د لیکوالۍ په فرهنګ کې زموږ دغه سوژې موضوعات هم ځینې همدغسې شوي دي. او ښځینه به بیا معمولا یو عاطفي موجود دی او عاطفي مخلوق دی. نو په دې اساس باندې د ژوند په اړه د دې لیدلوري ډېر فرق لري. مثلا ترکي لیکواله شافاک د هغې ناولونه که تاسو وګورئ د ښځینه محرومیتونو، غوښتنو او ځینې دغسې پېښو انځورونه دي چې لوستونکی په دې اقرار کوي چې دا باید یوې ښځینه لیکلې وای. همدغسې بیا که د نارینه لیکوالو ناولونو، کیسو، داستانونو ته راشو، د هغوی محرومیتونه او د هغوی غوښتنې او د هغوی هیلې بیا د خپلې دنیا زېږندوي. مثلا د ماشومانو په باب د پلار لیدلوری تر ډېره له اقتصادي اړخه وي، د روزنې د راتلونکي له اړخه وي، اما د مور لیدلوری بیا تر ډېره پورې عاطفي وي، آرام وي. او دغسې مور که چېرته د ماشوم لپاره لیکنه هم کوي نو هېڅ امکان نه لري چې د هغې دغه فکري مسیر او لیدلوری د هغې په لیکنو کې انعکاس ونه مومي. نو ځکه د ښځینه لیکوالو لیکنې پر خپل ځای اهمیت لري او سوژې متفاوتې دي او د نارینه همدغسې، یعنې هېڅ کله نشي کولی چې یو نارینه د ښځې پېښې پکې وکړي. همدغسې ښځې د نارینه وو، که څه هم ځینې نارینه دغسې دي چې ښځو ته د جرأت ورکولو په برخه کې یا د هغوی د هڅولو په برخه کې مستعار نومونه کاروي او د ښځو په نامه لیکنې کړي. ډېر د دې لپاره دي تر څو هغوی تشویق شي، وهڅېږي او په دې لاره وړاندې لاړې شي. اما لیکوالي تر ځانګړي قشر پورې محدودول یو عمومي خبره ده، نو هغه شاید ډېر د انتقاد وړ نه وي. اما د ځانګړي قشر د ځانګړې برخې لپاره لیکوالي دا زموږ د لیکوالۍ یا د صنفبندۍ یا کلاسیفیکیشن لپاره یوه ډېره ښه هڅه ده او موږ تر ډېره پورې د لیکوالۍ هغه تخصصي اړخ ته وړي چې تخصص باید رامنځته شي پکې. او بله دا چې هر څوک خپله دنیا لري او هر څوک د خپلې دنیا ښه استازولي کولی شي. مننه استاده که د ښې لیکوالۍ په اړه راته وغږیږي، مثلا ښه لیکل څه دي او څوک ښه یا غوره لیکوال دی؟ دا چې ښه لیکوالي څنګه وي او څوک یا غوره لیکوال دی، دا تر ډېره کېدای شي موږ د لوستونکي له زاویې څخه مطرح کړو. د لیکوالۍ په برخه کې تر ټولو مهم اړخ د لیکوالۍ مخاطب دی. تر څو چې یو لیکوال خپل مخاطب په ښه ډول ونه پېژني، د هغه د پوهې کچه، د هغه د غوښتنې او د لیدلوري کچه، د هغه د چاپېریال وضعیت کېدای شي ډېرې بریالۍ لیکنې ورته ونه کړي. په همدې ډول د چاپېریال له بدلون سره هم د ځینو لیکوالو د ښه او ناښه کچه ټیټېږي. ممکن هغه لیکوال چې یا هغه افغان لیکوال چې په کابل کې اوسېږي او بیا امریکا اروپا ته ځي، طبیعي ده چې دا چاپېریال د هغه د موضوعاتو په ټاکنه کې یا د هغې د ارزښت په لوړونه او کمونه کې طبیعي ده چې رول لري، ځکه دی د مخاطب سره په اړیکه کې دی. اما ښه لیکوالي هغه ده چې د شعر په څېر خپله د لیکوال زړه ورباندې اوبه وڅښي، له زړه نه یې خوښه شي، یو ډول آرام او روحي تسکین ترلاسه کړي او فکر وکړي چې یو کار یې کړی دی او اقلا یوه لاره یې پیدا کړې، یوه ستونزه یې ګاللې ده. او غوره یا ښه لیکوال معمولا هغه لیکوال دی چې خپلې خبرې کوي، د خپلې دنیا خبرې را سره شریکولی شي او کوشش کوي چې ځان ته د یوه سبک او جلا لارې ټاکونکی شي. بل دا چې د خپلو لوستونکو سره تل په یوه نږدې اړیکه کې واقع شي، خپل لوستونکي ته درناوی ورکړي، پر خپلو سوژو او موضوعاتو باور ولري او له ژبې سره چلند د یوه ملګري په څیر وي او یو څوک مجبور نشي چې د هغه په لیکنو پسې ګرامر ته مخه کړي، ویې ګوري. او بل دا چې توږل شوې سوژې ولیکي، یعنې هغه سوژې چې د ده په ذهن کې له اوښتو راوښتو وروسته پخې شوي، غوره شوي او په لیکنه کې ډېر په آرام او په راحت سره وي، یعنې بیخي یو څه فطري اړخ هم ولري.
که څه هم موږ د شاعرۍ په برخه کې دا بحث مطرح کوو چې شاعري فطري ده، طبیعي ده، اما لیکوالي کسبي ده. خو زه وایم چې په لیکوالۍ کې هم 50 سلنه طبیعي او فطري اړخ ډېر زیات مهم دی. یو څوک به درسته ده چې په کسبي برخه کې د ځانه لیکوال جوړ کړي وبه لیکلی شي، اما که د لیکوالۍ سره هغه فطري او طبیعي اړیکه ونه لري بیا هم ښه لیکوال نشو ورسره جوړولی. نو ځکه موږ د مسلکي لیکوال خبره مطرح کوو، له ژبې سره د چلن خبره مطرح کوو، همدغسې ولسي لحن چې د خلکو لهجې او ژوند او چاپېریال او پوهاوي ته ډېره نږدې وي. مهمه خبره ده د لیکوال او لوستونکي ترمنځ د افهام او تفهیم خبره ده. تاسو که استاد ارواخان شپون یا ارواخات شپون صاحب یاد کړئ، د ده لیکنې او ناولونه یا داستانونه په ولس کې بیخي دغه د ولسي کیسو په څېر محبوب دي، آرام لوستل کېږي او ښه لوستل کېږي، چې دا خپله د ده د بریالیتوب کچه لوړوي او دی په یوه بریالي لیکوال باندې بدلوي چې اثار یې هم تلپاتې شي، ولوستل شي. همداسې د احمدي صاحب ناولونه که تاسو وګورئ چې په عام او خاص او په هره برخه کې لوستونکي او مینهوال لري. علت یې دا دی چې دوی د همدغه یادو شوو تخنیکونو په مرسته د ځانه یو ښه لیکوال جوړ کړی دی او ښه لیکوالي کوي. مننه استاد. استاد مبتدي لیکوال ته څه مشوره لرئ؟ هغه څوک چې نوې لیکوالي پیل کړې وي دوی باید کوم تخنیکونه وکاروي یا له کومو تخنیکونو استفاده وکړي؟ لیکوال ته که څه مشوره ورکول ګران کار دی او که چېرته لیکوال ته مشوره ورکوو هغه تر ډېره پورې محدودیږي. څنګه چې شاعر ته یعنې ښه شاعر ته ورښتیني ښه شاعر ته موږ نشو کولی چې د شعر سوژې او موضوعات انتخاب کړو او فرمایشي شعر ورکړو. که د لیکوالۍ هغه طبیعي والي ته هم پام وکړو نو موږ لیکوال ته ګرانه ده چې مشوره وکړو. اما د تخنیک په برخه کې یا ستا د پوښتنې د دویم په برخه کې د تخنیکونو په برخه کې ځینې خبرې کولی شو. ما د خپل کتاب د لیکوالۍ اصول په یوه برخه کې د لیکوالۍ سرچینې درې بللې دي یا د پیل، چې یو ته مطالعه وایي، بل ته تجربه او مشاهده ده. تر ټولو غوره لیکوال هغه دی یا د لیکوالۍ تر ټولو ښه تخنیک دا دی چې لیکوالي په مطالعه باندې ولاړه وي. یو لیکوال چې پراخه مطالعه ونه لري، یو ناول لیکونکی چې د ناول لیکنې نه وړاندې 10 او 15 تر 20 پورې ناولونه ونه لولي، همدغسې یو کیسه لیکوال یو لیکوال چې د خپلې لیکنې د اړوند ژانر له پیل نه وړاندې اقلا یو 10-15 ساعته تر 20-30 پورې اثار ونه لولي، ګرانه ده چې هغه دا برخه مخته یوړلی شي. بله برخه تجربه ده. که چېرته په خپل ژوند کې خپلو تجربو ته ارزښت ورکړو، بې ارزښته یې ونه ګڼو او خپلې تجربې د دې وړ وګڼو چې دا تجربه په عین حال کې په یو بل چا باندې هم راتلونکې ده، ویې لیکو یا د ځینو لیکوالو په اصطلاح قلمبنده یې کړو، په ارام ذهن او ډاډ سره یې ولیکو، دا ډېره مهمه ده او لوستونکي زموږ په ژوند او تجربه کې شاملولی شي او موږ ته د لیکوالي د تخنیک په برخه کې موضوعات او سوژې راکولی شي. بله خبره د مشاهداتو ده. مشاهده ته تجربه هم کله کله پیاوړي، ځکه په تجربه کې موږ شامل یا په مشاهده کې په یوه لوړه غونډۍ باندې ولاړ یو څار کوو او دغه څار د دې سبب ګرځي چې موږ د صحنې لوبغاړي او کرکټرونه په ښه ډول مشاهده کوو او دغه مشاهدات هم په دې اړ دي چې باید ولیکل شي. بل د ژوند ورځنیو چارو کې د سوژو موندنه ده، د یادښتونو موندنه ده. موږ معمولا ډایري او یادښتونه نه لرو، اما د لیکوالۍ د تخنیکونو څخه ښه دا ده چې یو لیکوال باید د ځان سره د یادښتونو کتابچه ولري، یاداشت ورسره واخلي او د موقع په موندلو سره د آرام فکر په خپلولو سره هغه باید ولیکي او وړاندې کړي. ډېره مننه استاد کور ودان. استاد د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست چې هر لیکوال باید چاپي اثار ولري او که څنګه، مطلب په کتابي بڼه د فکر او خیال خپرول ګټور دي او کوي څومره ګټور دي؟ چاپي اثار که څه هم ډېر مهم دي، اما که پخوانیو لیکوالو ته مراجعه وکړو هغوی چاپي اثار نه درلودل. د رحمان بابا، خوشحال بابا دیوانونه خو د هغوی په ژوند نه دي چاپ شوي، اما دوی لوی شخصیتونه دي، پیړۍ پیړۍ وروسته هم د خلکو په منځ کې ژوند کړی دی. اما وروسته چې کله مطبعه رامنځته کېږي، د کتاب د چاپ بهیر رامنځته کېږي، دلته له بده مرغه چې یو څه په کمیت باندې هم تمرکز وشو. ډېر کسان مثلا کله چې نوی کتاب چاپېږي وایي چې 10م کتاب مې چاپ شو، 20م کتاب مې چاپ شو، اما دې ته نه ګوري چې دا کتاب څنګه دی، څومره ګټور دی، یا آیا یوازې د کتابونو د شوق لوړوالی د دې سبب کېدای شي چې موږ تاسې هغه ته لوی لیکوال وایو یا پرمختللی لیکوال وایو.
پرمختللي څخه مې هدف دا دی چې د ژوند له پرمختللو موضوعاتو سره موازي روان دی یا د معاصرو موضوعاتو سره موازي روان دی. د 5 ستورو څخه یو ستوري خپل کتابونه را ټول کړل او ورسره ودرېد، د دقت په اندازه شول، که څه هم هغه پر ځای خبره وه، یو عالم و، حق و. اما وروسته ځینو لیکوالو داسې فکر وکړ چې تر خپل قد پورې د کتابونو رسول دا به هم یو لوی کار وي، حال دا چې دا کوم اساس نه لري. ښه دا ده چې د خلکو ذهنونه او شعور ورباندې وروځو، د هغې کچه ورباندې لوړه کړو، د هغې کچې ته پام ورباندې وکړو. بله دا چې سمه ده چې کتابونه د راتلونکو نسلونو سره د اتصال یوه کړۍ ده، یا هغه علم او پوهه تجربې چې موږ یې لرو اوس دپاره زموږ په ذهن کې دي، اما که خوندي نه کړو، ویې نه لیکو، دا تر خلکو پورې نه رسېږي. مثلا زموږ اکثره دیني عالمان دي، دوی په خپلو تدریسي سرچینو کې یا حلقو کې ډېر غوره بحثونه مطرح کوي، ځینې ثبت شي، ځینې ویډیو شي، اما تر لوستونکي نه رسېږي. نو اړتیا ده چې دا باید ولیکل شي، وړاندې شي، د لوستونکو سره شریک شي. همدغسې کیدای شي د تحقیق په برخه کې دا ډېر مؤثر وي، ځکه چې یو بل څوک راځي هغه د ماخذ او سرچینې په توګه ذکر کوي، د هغې خواریو ته راځي، او بل تشریح ورباندې لیکل کېږي. معمولا که دا خبرې ناسمې په هغې باندې تصحیح راځي، شرح یې ورباندې لیکل کېږي، نقدونه ورباندې لیکل کېږي. مثلا پټه خزانه ولیکل شوه، په پټه خزانه باندې نقدونه وشول، پټه خزانه په میزان ولیکل شو چې یو فکري انحراف یې رامنځته کړ او یوه علمي جعلي بحران ته یې لاره پیدا کړه. اما وروسته چې کله ټول پارسنګ ولیکل شو، ارواښاد همیش خلیل، نو دا کتاب د دې سبب شو چې دا غوغا غلي کړي، حق حقدار ته وسپاري او سپیناوی رامنځته کړي. نو دې خاطره د کتاب لیکل او چاپ دا ډېره مهمه ده. غوره خبر دا ده چې لومړی باید د خپل کتابونه تر چاپ وړاندې په لوستونکي تجربه شي، وازمیل شي، او هغه توغل شوې بڼې بیا کتابي بڼې ته وړاندې شي. بله ستونزه زموږ د کتابونو د مخکتنې یا د پرانیستې ده چې له بده مرغه له چاپ وروسته ورباندې کره کتنې کېږي، لیکنې ورباندې کېږي، چې دا بیا کتاب ته شاید ډېره ګټه ونه رسوي، ځکه کم کتابونه دي چې دویم او دریم چاپ ته دې لاړ شي. نو غوره دا ده چې کتابونه تر چاپ وړاندې د کره کتنې ځینې بحثونو ته واستول شي، یا هغه سریزه لیکونکي چې په کتابونو باندې سریزې لیکي لږ تر لږه دا عالمانه جرأت ولري چې ځینې برخې رد کړي، او لیکوال باید دا حوصله او پراخ نظري ولري چې هغه تایید کړي او وړاندې کړي، او یوازې د سریزه لیکونکي څخه د ځان ستاینې تمه ونه لري. ولې ځینې لیکوال دغسې دي چې خپرندویو ټولنې ورپسې دي چې اثار یې واخلي او لوستونکو سره شریکې کړي، اما ځینې دغسې دي چې مطبعو ته مراجعه کوي، په خپلو پیسو یې چاپوي، پیسې ورسره لري او لوستونکي پکې کم وي. نو علت دا دی چې تر چاپ وړاندې په دې باب باندې هم یو بحث یو فکر پکار دی چې آیا یوازې چاپ د یوه لیکوال شخصیت لوړولی شي، او که د ناچاپو اثارو لیکوالان هم ځای لري او مطرح وي. حتی موږ ګڼې قلمي نسخې اوس هم لرو چې لیکوال یې چاپ ته آماده نه دي ورسره ساتي، ځکه هغه چاپېریال ته ګوري، بازار ته ګوري، او یا کله کله د لوستونکي شعور ته ګوري چې آیا اوس د دې وړ دي چې دا باید چاپ شي. مثلا که تاسو د سلیمان لایق هغه وصیت اورېدلی وي، د مرد از کوهستان ناول یا یو سړی له غره څخه په اصطلاح پښتو ته یې وژباړو نوم یې د خپل ژوند د وصیت له مخې نه یې غوښتل او سپارښتنه یې کړې وه کله چې زه مړ شم دا رومان دې چاپ شي، چې ممکن هلته ځینې سیاسي اړخونه یا لیدلوري د دې سبب شوي وي، یا کیدای شي د لوستونکي په باب هم په شعوري لحاظ یو فکر کړی چې د دې مرګ وروسته به دا چاپېږي او څه بدلون به راوستلی شي. نو په دې اساس باندې چاپ یوه مغلقه او پیچلې پروسه ده، اما د لوستونکي په باب، د چاپېریال د شرایطو په باب باید پام ورته وشي. اما یوازې که د شهرت د شوق او نشې په باب چاپېږي نو بیا طبیعي ده چې ډېر به ګټور نه وي. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه سالس.